د سې شنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند کندهار کې د یو جومات په پرانیسته کې ویلي چې د افغانستان او چین ترمنځ د نښلونکي سړک چارې روانې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویان مطیع الله عابد وایي چې د دې وزارت له لوري د اوبو او برېښنا د مدیریت په برخه کې 15 کلن پلان چمتو شوی دی. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر آباد کابل کې د خیرخانې 102 بستریز روغتون له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې پر مهال د دې روغتون روغتیایي کارکوونکو ته د ناروغانو د ښې درملنې او د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه لازمي سپارښتنې کړې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د مطالعې دودولو په موخه 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی. د تخار ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. د هلمند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې 115 مخابراتي انتنونه نصب شوي دي. د قطر په دوحه کې د تیرې ادارې د سولې د مذاکراتي ټیم غړی محمد ایوب انصاري له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون په هڅو له ترکیې څخه هیواد ته راستون شو. ملي دفاع وزارت ویلي چې 219 عمري قلو اردو په تیرو شپږو میاشتو کې 614 رینجر موټر ټیلر انټرنیشنل او زغروال ټانګونه ترمیم کړي او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د میدان وردګو ولایت توپ تختې له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 622 پولیس له 2 میاشتو مسلکي او عقیدتي زده کړو څخه وروسته فارغ شول. او وروستی خبر جاپان کې د تیرې ورځې زلزلې له امله د مړو شمیر زیات شوی. د یاد هیواد چارواکو اعلان کړی چې د دې زلزلې له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي.